السلام علیکم ملګرو. د پاکستان چې کومه کرنسي و نو هغه سټیټ بانک ولګېد او هغه کرنسي یې بدل کړه. مخکې چې کاغذي نوټونه وو که نه نو هغه نوټونه چې دي نو اوس یې بدل کړل پلاستیکي نوټونو ته. ملګرو خو بل طرف ته چې دی د 1000 کومه نوټ چې دی ملګرو نو په هغه باندې بالکل د عوام تنقید دی چې دا نوټ چې دی نو دا د مکمل طور باندې سټیټ بانک چې کومه دی نو مکمل طور باندې دا نه جاري کوي. دا سټیټ بانک چې کومه دی نو مکمل طور باندې دا ختم کړي. ملګرو تاسو کتلی شئ دا کومه نوټ چې دی که نه د 1000 نو مخکې که تاسو کتلی نو د قید اعظم تصویر پې اوس خو تاسو کتلی شئ دا نوټ دا نوی نوټ راغلی دی. اوس د سټیټ بانک چې دی که نه نو هغه مکمل دا جاري کوي او بل طرف ته عوام ریاکشن دا دی چې دا نوټ نه جاري کوي. اصل حقیقت څه دی ملګرو نو دا په دسمبر کې بیا جاري کېږي. دا کومه نوټونه چې دي دا مخکینی کاغذي نو دا مکمل طور باندې ختمیږي او نوي د کومه پلاستیک والا نوټونه چې دي نو دا به جاري کېږي. د 5000 هغه جاري شوی دی هغه برابر و ملګرو. د قید اعظم تصویر پې و خو په دې کې یو ناشنا چینج کړی دی چې ټول عوام چې دی نو په دې تنقید کوي. ملګرو تاسو ته چې ښکاري که نه دا نوټ د 1000 نوټ د پلس دا نشان دی د دې نه پس چې دی که نه ملګرو تاسو ورته ګورئ څه عجیبه غوندې تصویر دی نو په دې باندې خلکو ډېر زیات ایکشن اخیستی دی. سټیټ بانک چې کومه دی د پاکستان نو پکاره چې وایي دا کومه نوټ چې دی نو مکمل طور باندې دا نه جاري کوي دا زموږ نه دی خوښ و. په سوشل میډیا باندې ډېر زیات تنقید کېږي په دې باندې. تاسو په دې باره کې څه وایئ که نه چې آیا دا نوټ د څه په باره کې دی آیا دا ولې عوام نه مني نو په خپله ورته تاسو سوچ وکړئ چې دا د تصویر چې کومه دی د پلس د نشان غوندې نه دی دې خوا چې دا تصویر دی د څه تصویر دی او عوام ولې په دې باندې تنقید کوي. ملګرو ډېر زیات عوام چې دی نو ما په دې ولیدل په سوشل میډیا باندې چې هغوی په دې باندې تنقید کوي چې دا کومه نوټ دی نو سټیټ کومه بانک چې دی نو مکمل طور باندې دا نوټ نه جاري کوي او دا زموږ نه دی خوښ او دا ورته مخکې ووایي چې دا نوټ جاري نه کړي. ملګرو نو زموږ دا ویډیو هم پیغام هم ټولو مسلمانانو ته ورسوئ. دا زموږ د ټولو مسلمانانو خبره ده. تاسو دې تصویر ته په غور باندې وګورئ. تاسو ته اوس په خپله پته ولګي چې دا د چا تصویر دی کومه یوه فتنه پکې ده نو تاسو ته پته لګي. ملګرو نو زما دا ویډیو پیغام ضرور شیر کړئ او که تاسو ته پکې پته لګېدل نو په کمنټ کې ولیکئ چې آیا په دې کې څه غلطي ده او دا غلطي پکې په کار ده یا نه ده. تاسو ته په خپله اوس پته ولګي.